بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو، په دې ورځ تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. زموږ د نن ورځې خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې د تجوید درس د شپږم آیت نه تر نهم آیته پورې ده. زه به تاسو ته لومړی دغه درې آیته په تجوید سره تلاوت کوم او یو آیت به تعریف کوم هم، تر څو تاسو وپوهیږئ چې تعریف یعنی څنګه. درنو لیدونکو، د قرآن عظیم الشان په تلاوت کولو کې ډیر فضیلتونه نغښتي دي. د قرآن عظیم الشان زده کول، حفظ کول، په ترجمه زده کول، په دې ټولو کې ډیر ثوابونه نغښتي دي، ډیر فضیلتونه نغښتي دي. رب العزت دې موږ ټولو ته دغه فضیلتونه را په برخه کړي، چې دغه فضیلتونه چې په قرآن عظیم الشان کې دي. نو اوس راځو د خپل تلاوت پیلوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظیم. درنو لیدونکو، ما تاسو ته دغه درې آیاته په تجوید سره تلاوت کړه. اوس به تاسو ته دغه یو آیات په تعریف سره هم ووایم. ختم الله. ختم الله. خا زبر لري، تفخیم ادا کیږي. تفخیم په عربي کې ډک ته وایي، یعنی خا ډک لوستل کیږي. تا زبر لري، میم هم زبر لري. اوس دلته لام مشدد ده. وګورئ دلته مشدد ده. د میم زور راخلو، له لام سره یې جنګو. دا رقم میم لام زه مل مل. ختمل. دلته خا خپله زبرم ورکړه، تا ته خپله زبر ورکړه، میم زبرم راواخیسته، له لام سره مو وجنګوه ځکه لام مشدد و. اوس دلته میم لام زه مل مل سو، جنګول یې خلاص ول. اوس لام دره و، لام کې مد مقصوره راغلی ده. لام زه لا لا، دیوال الف اندازې که درته مو پورته کش که. ختم الله. ختم الله. ها د حرف له اوله حصې څخه ادا کیږي. دلته د الله لفظ تفخیم ادا کیږي، یعنی ډک ادا کیږي. دلیل یې دا ده چې دلته د میم زبر نه بعد د الله لفظ راغلی ده، دلته ډک ادا کیږي. دا رقم به ادا کوو. ختم الله. ختم الله. د الله لفظ به ښه ډک ادا کوو. راځو بل ته علی قلوبهم. علی عین د حلق له آخر حصې څخه ادا کیږي. لام کې مد مقصوره راغلی. وګورئ دا د مد مقصوره، دغه وړکی مد د مد مقصوره په نوم ده، چې د یو الف اندازې که درته موږ پورته کش کوو. داسې علی، داسې به نه وایو چې علی قلوبهم. که موږ یې ډېر کش کړو یا مد منفصل کیږي یا مد متصل کیږي. نو دلته موږ د یو الف اندازې که درته پورته کش کوو ځکه مد مقصوره ده. علی علی. قلوبهم. قلوبهم. قاف پیش لري، لام هم پیش لري، واو ساکنه ده. دلته لام راخلو، له واو سره یې جنګوو. قلوبهم. قاف تفخیم ادا کیږي، یعنی ډک ادا کیږي. لو بهم. لو دلته واو موږ ښه کش کوو ځکه چې واو مده حروف ده او د مده حروف بیا دلته جنس راغلی. که چیرته دا لام کې زبر یا زیر و، بیا موږ واو نسو کش کولی. اوس جنس پیش راغلی ده، نو څنګه یې وایو؟ قلوبهم. قلوبهم. ها د حلق له اوله حصې څخه ادا کیږي. ها ها که موږ ها وایو بیا د حلق له آخره حصې څخه کیږي او بیا ح تلفظیږي. نو موږ باید د حلق له اوله حصې څخه یې ادا کړو، ح تلفظ کړو. قلوبهم. هم. قلوبهم. وعلى سمعهم. وعلى واو زبر، عین زبر، لام کې مد مقصوره. د مد مقصوره د یو الف اندازې که درته پورته کش کوو. وعلى علی تلفظ به یې دغسې کوو. وعلى عین د حلق له آخر حصې څخه، لام کې مد مقصوره راغلی ده. سمعهم. عین دلته د حلق له آخره حصې څخه ځکه حلقي حروف ده. ها د حلق له اوله حصې څخه، دا هم حلقي حروف ده. هم کې دلته بیا
وقف لازم کیږي. وګورئ توی دلته راغلی، توی همیشه وقف لازم په دې معنی دلته به موږ وقف کوو یعنی دریږو به. وعلى سمعهم بس باید ودرېږو. اوس به بل ته راسو، وعلى ابصارهم عین د حلق له آخري حصې څخه لام کې مد مقصوره راغلی او مد منفصل. اوس به موږ مد منفصل خو موږ پوهیږو چې دوه نیم حرکت پورته کش کیږي، دلته مد مقصوره هم راغلی ده، نو مد منفصل به په خپل حرکت کیږي او مد مقصوره به هم په خپل حرکت کې. چې مد منفصل دوه نیم حرکت، یو حرکت څو سره مد مقصوره کو دلته کیږي درې نیم حرکت. اوس به څنګه ادا کوو؟ وعلى ابصارهم وګورئ د نیم حرکت پورته کش سو، نو موږ به مد مقصوره هم خپله کش کوو او مد منفصل هم. داسې نه چې مد منفصل کش کوو مد مقصوره پرېږدو، دواړه مدونه به کش کوو. وعلى ابصارهم اب کې دلته قلقلې صغرا کیږي. ما تاسو ته مخکې یادونه کړې وه چې قلقله په دوه ډوله ده، قلقلې صغرا او قلقلې کبرا. قلقلې صغرا په معنا د وړه قلقله او قلقلې کبرا په معنا د غټه قلقله. وګورئ ابصارهم با وګورئ څومره واضحه ده سو. ځینې وایي ابصارهم بیخي بې پې ادا کوي، نو موږ باید قلقلې صغرا دلته خپله وکړو. ابصارهم ډېره باید واضحه ووایو. ابصارهم صوت دلته ډک لوستل کیږي، تفخیم ادا کیږي، ځکه چې له اووه حروفو څخه یو حروف صوت هم ده، له اووه ډکو حروفو څخه یو هم صوت ده، نو دلته صوت تفخیم ادا کیږي یا ډک ادا کیږي. را زیر لري یا کسره، هم ها د حلق له اولې حصې څخه ادا کیږي. ابصارهم دلته میم وګورئ ساکن ده، د ساکن نه بعد د غین حروف راغلی ده، حلقي حروف راغلی ده غین. هر کله چې د اظهار شپږ حروفونه د میم ساکن نه بعد یا د تنوین نه راغلل هلته چې کیږي اظهار. اظهار په معنا د تیز ویل. که چېرته موږ داسې ووایو چې ابصارهم غشاوة غلط کیږي، نو موږ دلته که چېرته هم ووایو دلته بیا غنه کیږي، باید تیز ووایو. ابصارهم غشاوة د میم ساکن نه بعد غین راغلی، د اظهار حروف راغلی، باید تیز ووایو. او دلته غین ډکه لوستل کیږي، هم تفخیم هم ادا کیږي، ځکه چې د ډکو حروفو څخه هم ده. غشاوة شین زبر لري، مخکې الفک لري، دروي شاوة واو خپله زبر ورکو و تو کې دلته ادغام باغونه کیږي. ادغام باغونه په دې دلیل کیږي چې اول خو دلته د ادغام باغونه له څلورو حروفو څخه د یمون څخه یو حروف راغلی یعنی واو راغلی ده، او بل څه دا تنوین څه ده په واو متحرک کې ورننوتی. وګورئ جنګول کیږي تو تیوه پیشتو تو، دلته ادغام باغونه کیږي. هر کله چې تنوین په واو متحرک یا میم متحرک ورننوته هلته ادغام باغونه کیږي. تو ولهم ښه باید ادا کړو، داسې ونه چې غشاوة ولهم، نه باید ښه لفظي ادا سي. غشاوة ولهم عذاب عظیم. تو کې ادغام باغونه، لهم لام زبر لري خپله زبر یې ورکوو، لمزه لا لهم ها د حق له اولې حصې څخه هم کې دلته اظهار کیږي. دلیل یې دا ده چې د میم ساکن نه بعد د اظهار حروف راغلی ده، عین راغلی، عین د حق له آخره حصې څخه ادا کیږي. هر کله چې په شپږ حلقي حروفونو کې د میم ساکن نه بعد یا د تنوین نه راغلل هلته به چې کیږي اظهار کیږي، تیزه به ادا کوو. داسې به نه وي چې ولهم، نه غنه کیږي. ولهم عذاب تیزې باید ووایو، اظهار خپله په معنا د تیز ویل دي. ولهم عذاب عظیم عین د حلق له آخر حصې څخه ذال د ژبې له څوکې نه. وګورئ ذال تاسو تلفظ کې د ژبې له څوکې نه ادا کیږي. عذاب له ثنایا او علیا غاښو سره د ژبې څوکه نښلول کیږي، ذال ادا کیږي. عذاب عذاب به نه وایو، ځینې وایي عذاب عظیم، دا غلط. عین دلته ذال ساکنه یا مشدده نه ده چې موږ عین راواخلو له ذال سره یې وجنګو. عذاب عظیم بون کې دلته اظهار کیږي. ما مخکې یادونه کړه چې د هر کله د میم ساکن نه بعد یا د تنوین نه شپږ حلقي حروفونه راسي هلته اظهار کیږي. اوس له شپږ حلقي حروفونه دلته عین راغلی ده، د اظهار نه بعد د تنوین نه بعد د اظهار حروف راغلی ده، دلته اظهار کیږي. بن عظیم تیز به یې وایو. عظیم عین د حلق له آخر حصې څخه زوی تفخیم ادا کیږي. زویم یا مده حروف ده کش کیږي.
مده حروف په دې ده ځکه چې دلته جنس راغلی که چیرته زوی پیش درلوده یا زبر یې درلوده بیا موږ نسو کشف کولی. اوس دلته کسره راغلی ده کش کیږي مده حروف ده. عظیم دلته میم تنوین څه ده ساقط کیږي. په دې خاطر ساقط کیږي ځکه چې دلته آیت پوره سوی ده. هر کله چې آیت یا وقف لازم راغی هلته به تنوین ساقط کیږي. تنوین عبارت له دوه پیشه دوه زبر او دوه کسرې نه ده. هر کله چې آیت یا وقف راغی هلته به تنوین ساقط کیږي. صدق الله العظیم. یو ځل بیا زه تاسو ته دغه آیت په تجوید سره تلاوت کړم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. درنو لیدونکو دا و زموږ د تجوید نن درس تاسو ته مو وړاندې کړل. قرآن زده کړئ، عمل پرې وکړئ او تر نورو یې ورسوئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان.